خور سوال کړی دی وی زما سره سره پراته دي او زه د هغې نه زکات ورکوم. سوال دا دی چې کله په دې باندې کال واوړي او زه به یې دې نه زکات وباسم، نو زکات به د سرو کم ریټ به لګوم په هغه ټیم کې چې د سرو زرو کم ریټ دی هغه کنه دکان ته چې ویسم نو دکان باندې چې زه خرڅوم هغه مال هغه ریټ نه راکړي کم چې دی د سرو زرو دی په هغه ورځ ابه لازم څه کموي هغه ریټ کنه کم چې بازار کې دی هغه په کم ریټ به زه د حساب کوم. الجواب اول خو د خور د کوشش او د محنت او د جوش او د دین د قدر دا د ستایلو وړ دی چې دومره د دې سره قدر شته، ځکه چې ډېرو سړو ته دا احساس نشته چې زما په دې مال کې به زکات ویستلی کېږي او که نه او څومره به یې او څومره به نه. دویمه دا مسله زنانه چې کم سره استعمالي دي که زکات شته او که نه دا ځان له مسله ده او بعض محققین علماو شته وي بعض وایي نشته، هغه به چېرته ځان له بیاني. خو په دغه قول سره چې شتي به کې دا خور وایي زه یې ورکومه نو نصاب د سرو زرو هغه 15 ګرامه دی، 15 ګرام. او پیسې سوري پیسې موږ ته نه شو ویلی ځکه چې د ګرام او د سرو زرو ریټ خو کته به راکېږي. یا به ته مارکیټ کې تپوس وکړي چې ګرام په څو دی. الغرض که سره وي نو سره خو واضح ده چې 15 ګرام وي دا نصاب دی. او سوال دا دی چې د دې نه خو به قیمت وباسو، قیمت د زکات به ترې وباسو کله چې یو کال تېر شو او هغه هم د لسمې څلورمه حصه یعنې په سلو کې څو روپۍ زکات خو به ورکړی تاسو 2.5. بس الله دې هغه بعض عوام وایي که نه الله دې په موږ باندې وچ په وچ رحم وکړي، الله دې په موږ باندې وچ په وچ رحم وکړي. او کېدای شي لا بعض به کې دا سوال وکړي چې یا الله زه وده یم او خوب کې ماته دین وښوی شي او دا علم راته وښوی شي بغیر د محنت نه او بغیر د کوشش. نو په سلو کې څو دي 2.5. خو دا سوال ډېر اهم دی او ډېر مزیدار دی چې صحیح د په دغه ریټ به ورکوو په کم ریټ چې دغه ورځو کې دی، خو ریټ یو د نوي سرو دی، یو ریټ د هغه سرو دی چې ته ورشي او په دوکاندار یې خرڅه او ته استعمال کړي. نو دا چې زه په کم باندې زکات ورکوم کم به حسابوم هغه ریټ به حسابې کم چې ته په کمې چې ته خرڅې او کم ریټ د دې زړو سرو دی په دغه ورځ په مارکیټ کې د نوو نه دا واضح ده چې زاړه شي لږ استعمال شي نو د هغې ریټ د نورو نه لږ معمولي څه شي هغه کم شي نو دا ریټ به لګي. بله هغه ریټ به نه لګي په کم ریټ چې تا اخیستی. اوس دا ستا د قسمت خبره ده، کیدی شي چې د هغې نه ګران شي او کیدی شي د هغې نه څه شي ارزان شي. تا سره زره اخیستي وو په 10,000 ریاله، نن د هغې ریټ دی 15,000 نو زکات به د څونه ویستی کېږي 15,000 نه. تا اخیستي به 15,000 وو نن د هغې ریټ دی 10,000 زکات به د څونه ویستی کېږي 10,000 نه. ته به دا نه وایي چې هغه وخت کې چې ما اخیستې پوخا خو دې اخیستي خو اوس ریټ بدل شوی. نو بیا دویمه مسله پکې دا ده ریټ به د نوي که د زړو ولې د زړو ځکه چې د ده نه هم په دې ریټ اخیستی کېږي. پوه شوې به که نه.